بشیر احمد. دیگه فعلا بیکار بودم، مشکلات اقتصادی زیاد است دیگه. بسیار زیاد تشکر میکنیم از کسی که همین کمک همکاری را برای ما کرده که ما صاحب کار شویم، یک لقمه روزی حلال پیدا کنیم. نفر هستید فامیل که موږ رئیس تقریبا شپږ کسان په پلار سره اوه کسان هستو. مخکې د څه کار کوو؟ مزدوري مې کوله. مزدورکاري مې کوله. مزدوري پیدا کېده ده؟ یو ورځ کار کوو، 10 ورځې یو مشکور کې خراب پر تاسو کار نشته. ژوند هم څنګه دی؟ ژوند داسې تاسو نه مخ نه لري اواني ژوند ده. اوس تاسو ته خدای داسې اجر درکړي، خدای تاسو ثوابونه ډېر کړي چې دغه موږ ته کار داسې دنه به انشاءالله ساعت پیدا ان شاء الله که د الله راځي. ورځې به څو روپۍ کار وکړي؟ که 300 شي، 15 شپږ شي، خو کوو کار باندې کوو ان شاء الله. خاص چا چې په دغه کار کې لاس وهلی دا او داسې کار کې مخکې بوځي، الله پاک ورته اجرونه ورته ډېر کړي، خدای ورته ثوابونه ډېر ورکړي. ګرانو دوستانو، نن مو د دې نورو ورونو تر څنګ دغه ورور ته هم دغه سیستم برابر کړی چې د ده دپاره هم دغه یو کراچۍ سره د دغه ټولو وسایلو د جوس او پانتاو، کیکو، بسکیټ او یخچالو دغه وسایل چې تاسو دلته ګورئ دا د 14,500 افغانیو په ارزښت له دغې غرفې سره چمتو شوي دي چې دغه ورور ته به یې وسپارو. او راځم له دې ورور سره. ورور ستړی مه شي، راځه لږ مخکې اوسه. چطور هستی؟ بس بخیر. اسم شما؟ اسم عبدالرحیم است. از کجا آمدی؟ از دیدانه آمدیم. دیدانه آمدی. قبلا چه کار میکردی؟ قبلا در هتل کار میکردم. هتل کار؟ بله. در تلویزیون هم کار کردم. فعلا بیکار. فعلا بیکار. چند نفر هستین فامیل؟ در فامیل 4 نفر است. یک طفلکم است، خانم است، مادرم است، خودم است. زندگی چطور است؟ زندگی دیگه وضعیت زندگی بسیار خراب است. خانه کرایی است؟ خانه کرایی است دیگه. چند کرا میکنی؟ 3000. باقی کارم نباشه کرایه از کجا؟ مدت 5 ماه شد کرایه خانه رو ندادیم دیگه. از بانک هم قرضدار بودیم. همین تمام چیز ما فروختیم به خاطر همین کرایه خانه و پیسه قرض بانک. این کار چطور است بردان؟ خوب است، کار خوب است. چند نفر هستی فامیل؟ من 12 نفر. 12 نفر است. کارگر چند نفر است؟ کارگر هم دا یو ته. څنګه د کول نو چې ته کار ته تللی؟ والا کله به مزدوري پیدا شوه کوله مو نو بس ګرځېدو. د کار خو بلد یې انشاءالله؟ هو انشاءالله دې کار کې صحیح بلد. څومره به کار وکړي د ورځې کې؟ د ورځې به وشي 300 400 پورې 500 پورې. دا نه برابري د بازاره پورې ده خبره. څه ناڅه مشکلات خو به حل شي؟ هو یو څه ناڅه خو به وشي. خدای مهربان ده. دغه کوچني کار بنسټ درته موږ کېښود، ته باید خپله داسې هڅه وکړې چې دا غټ کړې. صحیح ده، د هر کاروبار د شروع نه وړوکی وي، تاسو خپله کوشش وکړئ دا له خیره سره غټېږي. صحیح ده. او موږ یو ځل بیا په هغه دوستانو غږ کوو چې د دغه یو شمېر نورو پروګرامونو سره زموږ مرستې کړي دي. دغه کار د ډېرو کمو پیسو په بدل کې جوړېږي او ډېر عاید د څخه لاسته راځي. د دغه ورور په څېر په سلهاو په زرهاو نور ورونه بېکاره دي. نو هغه دوستان چې موږ د دې برنامې سره کومک وکړي، موږ به د هغوی ته کاري زمینه برابره کړو. زموږ تعهد له تاسو سره دا ده چې ستاسې مرستې پرته له لګښت 100% دغسې ورونو ته موږ انتقالوو. یعنې په دغې کراچۍ او دغه وسایلو هېڅ نوی اضافه لګښت نه راځي. هغه 14,500 افغانۍ چې کومک شوی ټولې په دغه سیستم د دوی دپاره مصرف کېږي. مننه ورور. درنو هیوادوالو، که تاسو غواړئ زموږ د مرسته کوونکو له کاروان سره یوځای شئ او د یتیمانو په څیره خوښي او مسکا راولئ، خپلې مرستې په لاندې ادرسونو راواستوئ. موږ ستاسې مرستې پرته له کوم لګښت کټ مټ مستحقینو ته رسوو.